سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. د کابل حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. کابل د وداني کارپوهانو په وینا د ډوبېدو په حالت کې دی. که د کابل لپاره یو اساسي پلان جوړ نسي، موږ به په کابل کې یو لوی ناورین به په راتلونکي کې په سترګو ووینو. نن په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د کابل ناورین څه دی او ولې کابل په تباهۍ په لور روان دی. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د کابل ښار چې جوړ شوی دی د 1 میلیون کسانو دپاره جوړ شوی دی، مګر د اوس دپاره هغه دی څه کم 8 میلیونه وګړي په دې ښار کې ژوند کوي چې دا ښار د ژوند کولو لپاره مکمله بند کړی دی. اوس په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې اساسي ستونزه څه ده او ولې خلک او د ودانیزو چارو کارپوهان په څه شي باندې پوهېږي چې یعنې کابل په ډوبېدو دی. د ژوند کولو لپاره دوه منابع ډېر مهمه دي. یو منبع دا ده چې هغه د اوبو منبع ده. اوبه به د کوم خوا راوړي؟ یو دغه اوبه ده چې اوبه اوس په کابل کې هم د کمښت سره مخ دي. بل د اوبو ایستل به د کوم خوا کوي چې هغه بیا مثلا متیازې کېږي، فاضلاب کېږي، چټلي کېږي. یو خو دا دی چې اوبه به راوړي، اوبه به څښي او ډوډۍ به جوړي ده او دا خو یوه ستونزه ده. بل د دیو د فاضلاب او د خزلو ګند چې دی دا به د کابل څخه سره کم باس دی. یو تر ټولو لویه ستونزه د فاضلابو خبره ده، د خزلو خبره ده چې موږ همدا اوس د کابل په لاندې هیڅ داسې اساسي بنسټ نه لرو لکه نور هیوادونه چې زنوتي کانالیزاسیون جوړ کړی دی او دغه ټوله مرداریانې چې دي دا ټوله ځي د ښار څخه ځي د باندې. دا اوس کې چې هره ودانۍ جوړېږي، د هرې ودانۍ په منځ کې دلته ودودن یو ځای جوړېږي او د هغه ځای څخه بس د دوی دغه مرداریانې چې په هماغه ځایو کې ځي او د دې ځایان داسې چې دي دوی په یو ساده ډول باندې یو هیزوګان ویي، مګر دا هیزوګان چې دی چې ډېر کار وکړي دا به 20 کاله کار وکړي. دا ودانیانې چې دي ودودن 20 کاله مخکې 40 کاله مخکې جوړ شوي دي او دا اوس هغه هیزوګان له منځه تللی دی، هغه سیمټ له منځه تللی دی او هغه اوبه اوس هغه ځي دننه ځي او دغه کومې ذخیرې چې د دوی د تشنابونو دپاره جوړ کړي دي، د فاضلاب دپاره، دا اوس ټول د داسې څخه هغه کوم موانع چې دوی په هیزوګان باندې جوړ کړي او په سیمټ باندې جوړ کړي او په پلاستیک باندې جوړ کړي، دا هر څه اوس ختم شوي دي. یعنی دا کومې خځلو مرداریانې چې د تشنابو راځي دا اوس د کابل د اوبو د څښلو سره یو ځای شوي دي. یعنی ډېر خلک که فلټر په کور کې ونه لري، یعنی دوی احساسوي چې په کابل کې د اوبو خوند اوښتی دی، کابل کې اوبه خرابې شوي دي او کابل کې د ژوند کول چارې ورځ تر بلې پر سختېدو دي. یعنی دا لویه ستونزه ده چې د دې دپاره که موږ مخنیوی ونه کړلو او دا ودانیانې هم یو د بل پسې دا ودانیانې هم جوړې شوي، دا یو ورځ کې راځي چې د کابل په خدای مه کړه په دې سترګو وویني چې کابل ډوب او دا ستونزه راتلونکې ده او د دې لپاره که حل لاره جوړه نه سوه، دا حل لاره زموږ دپاره تباه کوونکې ده او د دې تباهي دپاره موږ هېڅ پلان اوس نه لرو. د دې لپاره باید کار وکړو چې موږ په نوي کابل کې موږ باید د تشنابو دپاره کانالیزاسیون سیستم جوړ کړو چې کله هم هغه خځل او مرداري او چټلۍ کېږي هغه باید د هغه سیمې څخه وباسو او هغه سیمې کې پرې نه ږدو. دا خو اوس کې هغه سیمو کې شته او دا ځای مثلا د مثال په ډول باندې چې کله هم تاسو ودانۍ جوړوئ دا اوله کې دلته ستونان ورکوئ، د دې ستونانو په منځ کې هغه بنسټ چې تاسو پرېږدئ خو دغه بنسټو ته یعنې که تاسو دلته په د تشنابه دپاره یو ځای جوړوئ، دا ځای به 15 کاله 6 کاله هم کار وکړي. مګر یو بله ستونزه هم اوس پیدا ده چې ډېر ځایونه د کابل په ډېر ځایونو کې د زلزلې له امله کرکونه پیدا شوي دي. ټوله د فاضلابو ځایونه چې دي هغه اوس په چپه شوي دي، مات شوي دي او تباه شوي دي او اوس همدغه د فاضلابو اوبه چې دي دا باید دا نه راځي چیش ته راځي، همدغه بنسټونو ته راځي. دا بنسټ ته چې راغله دا ټول نمداره کوي او تعمیران کښېني او چې دا تعمیران کښېنولو خدای مه کړه په یو وړوکې زلزلې باندې دا ټوله تباه کېږي. د دې لپاره هیڅ اساسي پلان جوړ شوی نه دی او د دې لپاره باندې فکر هم شوی نه دی چې د تشنابونو د اوبو ایستلو دپاره باید کار وشي. که دا کار ونه سو د کابل ملا ماتوي، دا خبره دا ویډیو به تاسو سره وسي 1 کال بعد 2 کاله بعد 3 کاله بعد 4 کاله بعد 10 کاله بعد دا زما خبرې سوس په یاسې چې کابل چې وران سو او تباه سو د کورنۍ جګړې څخه به دومره تباه شوي نه وسي لکه د فاضلابو څخه چې کېږي.
هیڅ قانون نشته، هیڅ لاره هم نشته چې دنې وباسل سي. او که دغه ډول ټانکرانو او داسې ذخیرې چې موږ د مځکې لاندې جوړ کړي دي دا د زلزلې سره مقاومت نشي کولی. دا ټوله شاوخوا بلوکوي شاوخوا بلوک دي او به یو څه سیمټ هم پر کش کړو دا ورګې ایزوکام هم پر کش کړو. ایزوکام دا یو قوي زلزله وسوه، یو بلوک ځینې مات شو. دا یو بلوک چې ځینې مات شو بلا خو دغه ټول سیستم شړي، یعنی یو اندکه څاڅکی سوری پکې پیدا شو، دا سوری لویږي او دغه ټول سیستم د منځه وړي. نو زه د ټولو کسانو څخه دغه هیله کوم چې لومړی باید په کابل کې څه ووسي. دا خبرې زما نه دي، دا خبرې د یو څو کارپوهانو دي چې ماتې کړي دي. ویل چې دا ویډیو جوړه کړه تر څو خلک په خبر سي او دولت هم په خبر سي. اولا هغه کسان چې په کابل کې وظیفه نه لري بیکاره دي دا باید د دې ځای څخه وشړل سي، ټول باید ولایتونو ته واستول سي. که کابل میشتي هم دي ورته ورځه لاشه په یو بل ولایت کې تاسو کور درکوم ځای درکوم ته کابل ووځه، یا ورځه ولسوالۍ ته ورځه، دلته کار هم نه کوي چې څه پاره دلته کښېنې ورځه. کراچي لري، رستورانت لري، هر څه لري، زه هغه به تاته په نور ولایتو کې په بل ځای کې تاته جوړ کړم، مګر په کابل کې مه پاتې کېږه. که ته وسې کړی حد اقل یو 3 میلیونه دا بیکار نفوس چې دی دا باید د کابل څخه وایستل سي. بل دویم شرط چې دی موږ باید دغه د مرکزي سیستم باید د افغانستان څخه سنټرل سیستم باید ختم کړو. همدا اوس چې د افغانستان کې یو ساده د مکتب شهادتنامه جوړوي ته باید کابل ته راسي. که ته غواړې چې د پانتون ته ځان تبدیل کړي راتبدیل کړي ته باید راسي کابل ته راسي. ولې باید زه راسم؟ خو دا باید په هر ولایت کې د پوهنې ریاست دی، د لوړو زده کړو وزارت هلته ریاستونه لري، دغه چارې باید ټول دغه ځای څخه مخته ولاړ شي. هېڅ کس باید رانسي کابل ته. اوس که راځي د هغه کسان دې راسي چې درېیمه محکمه کېږي. موږ مثلا یو ابتدایي محکمه لرو، بل د څه استئناف محکمه لرو، او آخر کې په کابل کې په مرکز کې هغه اعلی ستره محکمه چې کوم پلان په یو لوی مجرم دپاره راسي هغه کسان دې راسي، مګر نور کسان خو کابل ته مه پرېږدئ. همدا اوس د هر وزارت چې یو کار یو ساده کار هم وسي، یو ساده مکتوب هم چې مثلا په یو ولایت کې ریاست ته ولاړ شي هغه وایي ځه بس ما امضا کوي ورځه لاړ خپل کاغذ یې کابل ته یوسه. نو ته دې چېرته پاره اداره لرې چې دلته راغلی دا ټول نفس دي دلته په کابل کې نستلی. د دې لپاره مخنیوی باید وسي. د اداري سیستم باید د دې سنټرلایز سیستم څخه مرکزي سیستم څخه باید واوښتل سي او ټولو ولایتونو ته باید اختیار ورکول سي چې هر ولایت هر پوهنې رئیس هر ریاست رئیس باید خپل ټول صلاحیتونه چې وزیر څومره صلاحیت په کابل کې لري هغه هم صلاحیت باید د رئیس په هغه ولایت کې ولري. دغه ډول حالات باندې سم نشي، موږ ډېر په تباهۍ باندې روان یو. په درېیمه برخه کې زموږ باید اقتصادي زونونه بدل سي. همدا اوس په افغانستان کې یوازې یو اقتصادي زون لرو، هغه کابل دی. موږ باید هغه پخوا په ډول باندې چې هرات اقتصادي زون، مزار اقتصادي زون، کندهار اقتصادي زون، ننګرهار اقتصادي زون، کندوز اقتصادي زون، دا زونونه برته باید جوړ کړو او ټول اقتصادي چارې باید مثلا د مثال په ډول باندې که د غرب ولایتونو کې فراه، هرات، بادغیس، غور دا څلور ولایتونو کې کوم کار لري دا باید په هرات کې ولاړ شي، خپل غټ کارونه هلته باید ترسره کړي. کندهار خپل نیمروز، هلمند، زابل دا ولایتونه هورزګان سره دا څلور هیواد 15 ولایتونه باید هلته خصوصي حل کړي. همدا ډول په کابل کې چې مثلا غزنی ته دی، غزنی چې د پکتیا سره یو ځای کېږي، پکتیا هم یو زون دی. دا ډول زونونه باید یوسي او د حکومت باید ټول صلاحیتونه وویشل سي تر څو د خلک هلته ولاړ شي. که په دغه ډول باندې روان واوسي هره ورځ کې موږ په میلیونونه خلک په دې کابل کې ننباسو، دا یو ورځ کې موږ دپاره یو فاجعه وي او لوی ناورین وي او لوی ګواښ وي زموږ دپاره چې هغه وخت کې بیا به موږ نشو کولی یو خپل دولتي سیستم به په هغه وخت کې اوس دپاره باید دولتي کار باید ژر تر ژره تر اقدام ورته وسي او که دا کار ونه سو زموږ راتلونکي به ډېر تباه واوسي. څلورمه برخه کې زه یو خبر کوم د آسان خدمت کوم نوښت چې دا څه عربي صاحب وکړو، د مخابرات وزیر هم شهزاد ګل حریبي یو نوښت چې د په افغانستان کې وکړو د آسان خدمت
سیستم یې جوړ کړو. آسان خدمت سیستم باید داسې جوړ کړي چې یوه اداره جوړه سي، په دغه ادارې کې د دولت ټول کارونه په آسان خدمت کې باید ترسره سي. که څوک تذکره غواړي هم ورځه آسان خدمت ته، که څوک غواړي چې په ښاروالۍ کې ستونزه لري ورځه آسان خدمت ته، که څوک په دولت کې ستونزه لري ورځه آسان خدمت ته، محکمې کې ستونزه لرم ورځه آسان خدمت ته. آسان خدمت دغه ټول دولتي کارونه په هر ولایت کې په هر ناحیه کې باید دوی شعبې پرانیستل سي، لکه د مخابراتي کمپنیو په هماغه هر ناحیه کې باید یو غټ سالون اوسي، د هر ادارې نمایندګان باید هلته اوسي، د هغه ادارې د هغه ناحیې ستونزې باید حل کړي. په دې ډول کې موږ ټول باید کابل او وزارتو ته راسو. دا زموږ د اقتصاد تباهي ده، دا زموږ د هیواد تباهي ده، دا زموږ د راتلونکي تباهي ده، او دا د کابل تباهي ده، او په دې باندې باید پوه سئ. ځکه چې که دغه ټول سر کنټرول کو، موږ کولی شو د کابل نفوس هم کم کو، ترانسپورت هم کم کو، رابندان هم بند کو، او همدا ډول د کابل راتلونکي هم وژغوروي. هیله مند یم چې یو څه م ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.